ستونزه دې حل کړه. پر لټۍ د برلاسۍ او په لږ وخت کې د ډیر کار کولو 21 غوره لارې. د کتاب لیکوال براین ټریسي او د کتاب ژباړن ګلاب بهار. شلم څپرکی. د کار کولو چټکتیا مو زیاته کړئ. د وخت په انتظار مه کیږئ. له هغه ځایه پیل کړئ په کوم ځای کې چې یاستئ. وسایلو ته هم انتظار مه وباسئ. څه چې در سره دي په هغو کار پیل کړئ. څومره مو چې کارکردګي ښه کیږي په هماغه اندازه ښه وسایل هم ترلاسه کولی شئ. ناپیلون. تکړه خلک هغه دي چې خبرې کمې خو عمل ډیر کوي. تکړه خلک چې وخت ومومي نو فکر کوي، پلان نیسي او لومړیتوبونه تعینوي. همدا چې له کاغذي کارونو خلاص شول سمدستي د خپلو موخو د لاسته راوړلو لپاره لاس په کار کیږي. دوی په همدغه اوسط وخت کې چې نور خلک د ټوکو ټکالو، ملګرتیا او وخت ضایع کولو لپاره کاروي، دوی پکې ستر کارونه ترسره کوي. کله چې ته د لویو کارونو کولو ته ادامه ورکړې نو ډیر زر هغه پړاوونو ته رسیږي چې جریان یې بولي. د کاري جریان پر مهال که ادامه ورکړئ له ډیرو معجزه‌ایي کارونو سره مخامخ کیږئ. دغه مهال تاسو لاسته راوړنې لرئ. څومره مو چې لاسته راوړنې ډیرې وي هومره مو انرژي ډیریږي او د خوښۍ احساس کوئ. خپل ځان مو خوښیږي او د خپل ځان په اغیزمنتیا باوري کیږئ. د کاري جریان پر مهال خپل شاوخوا کسان درک کولی شئ، خپل لیدلوری معلومولی شئ او نوي نظریات هم ورکولی شئ. د کاري جریان د خړوبولو لپاره یوه لاره دا ده چې سړی د فوري ترسره کولو احساس رامنځته کړي. د فوري ترسره کولو مطلب دا دی چې ته په یو کار سمدستي پیل وکړي او زر یې پای ته ورسوي. د فوري ترسره کولو احساس تاسو دې ته اړ باسي چې زر یې پیل کړئ او زر یې ترسره کړئ. د فوري ترسره کولو احساس داسې دی لکه چې سړی له خپل ځان سره مقابله کوي. د فوري ترسره کولو احساس تاسو دې ته اړ باسي چې سمدستي په یو کار پیل وکړئ. خبرو ته مو نه پرېږدي بلکې د خبرو پر ځای مو عمل ته اړ باسي. د فوري ترسره کولو عمل مو دې ته اړ باسي چې هغه کارونه ترسره کړئ او هغه قدمونه پورته کړئ چې نتایج پرې مرتبېږي او د موخو د لاسته راوړلو سبب مو کیږي. کله چې ته د عمل سړی شولې نو ته د خوځون اصل ته ننوځې. دغه اصل وایي چې د نه حرکت او نه خوځون په حالت بری موندل وخت نیسي او ډیرې انرژۍ ته اړتیا لري. خو چې سړی یو ځل پرې بریالی شي بیا نو هومره انرژۍ ته اړتیا نه لیدل کیږي څومره چې ویره وي. د زر ترسره کولو پر مهال یوه ښه خبره دا ده چې ته په پیل کې ښه انرژي لرې. کله چې ته په چټکتیا او ډېرې انرژي سره یو کار ترسره کړې نو په اغېزمنتیا سره یې ترسره کوې ځکه تاسو ډېره انرژي لرئ. دا چې ډېره انرژي لرئ نو ښه او زر یې ترسره کوئ. کله مو چې ښه ترسره کړ او زر مو ترسره کړ ښې پایلې لرئ. کله مو چې پایلې ترلاسه کړلې خوښیږئ. نه یوازې خوښیږئ بلکې ترفیع کوئ، وده کوئ او عزت النفس او پر ځان ویاړ مو ډېریږي. د پیل تر ټولو اسانه، ساده او ډېره غښتله لاره دا ده چې سړی ووایي همدا اوس یې وکړه، همدا اوس یې وکړه، همدا اوس یې وکړه. که چیرې ځان درته ورو او یا هم له کاره منحرف شوی ښکاري نو له ځان سره څو ځله ووایه کار ته وګرځه، کار ته وګرځه، کار ته وګرځه. یو خبره درته کوم، که عمل پرې وکړې نو ته به د هغو کسانو په نوملړ کې راشې چې تل مهمو کارونو ته لومړیتوب ورکوي او زر تر زره یې ترسره کوي. د دغه اصل عملي کول به دې په خپله رشته او کاري ساحه کې وځلوي. عملي تمرین. همدا نن پرېکړه وکړه چې په هر کار کې به له فوریت څخه کار اخلي. په خپلو رسمي او غیر رسمي کارونو کې یوه ساحه په نښه کړه. ورو او له تعویق څخه کار اخلي. په همدې ساحه کې د فوریت اصل پلی کړه. کله کومې ستونزې سره مخامخېږې او یا هم کوم فرصت په لاس درځي سمدستي پرې عمل کوه او سمدستي یې راپور چمتو کوه. د خپل ژوند په هره کاري ساحه کې په چابکتیا سره عمل کوه. زه پوهیږم که د دې اصل په عملي کولو کې بریالی شوې نو باور وکړه چې په ژوند کې به د ژور بدلون رامنځته شي. ښې چارې بریمن اوسئ.